أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دیروان دی آیاتون مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د بنی اسرائیلو د میدان او د وادي ته په مقام کې کم نعمتونه چې الله اغوی ته ورکړل چې الله په دغه میدان کې په دوی باندې د وریدې سورې پیدا کو ورتا او بیا ولا تیار خوراک من وسلوا ورکو الله وته حکم کو چې تاسو د دې پاکیزه سيزونه خوراک کوئ. گویا دغه بنی اسرائیل چې په دغه میدان کې سلويخ کال سرګردانه قید و بندو د دې مثال پشان د پاکستان د سیاسي قیدونو دي قیدیانو دي څنګه چې پاکستان کې یو سیاسي قید تلاشي جیلخانه تا نو دغه سیاسي قیدی ته باقاعده په جیلخانه کې ځان له کمره ملوشي بیا هغه ته خوراک بندوبس هم وي د هوا بندوبس هم وي یعنی هر قسمه سہولیات دغه سیاسی قیدی تا په قیدخانه کې ملوي دغه شان دا بنی اسرائیل چې کم دی په دغه میدان وادي کې سلويخ کال سیاسی قیدیانو او الله وته چې کم دی د خپل نعمتونو باران پکړو. اوس په دغه زمانہ کې سلويخ کال ډیره مدده روایت کې دام راځي چې دغه بنی اسرائیل چې کم بوډاګان خلقو اغه زیاتر پکې مړ شو هارون سے کم دی هغه هم پکې وفات شو دغه یو کال پس کم دی موسی علیہ السلام وفات شو بیا کم نوجوانان چې پکې پاتې شو داغي د پر الله تعالی یوشع بن نون علیہ السلام پیغمبر وګرځو او بیا دغه نوجوانانو د یوشع بن نون علیہ السلام سره د جبارین او دغه امالقه قوم خلاف جهاد کو الله ولا فتح ورکړه. اوس چې الله ولا فتح ورکړه او دا بنی اسرائیل د خپل پیغمبر د یوشع بن نون علیہ السلام ته په دغه خار کې او په دغه علاقه کې داخلي کی نو الله وتعالى د داخلي دو طریقہ او نسخه وتخیا چې تاسو به د خار ته وسنګ داخليږي. الله فرمایي واذ قلنا ادخلوا هذه القريه یاد کې اے بنی اسرائیلو چې هر کله مونږه وویلا دوی ته چې ادخلوا هذه القريه داخل شه دی خار ته او د دې خار متعلق چې کوم دی مختلف اقوال دي. یو قول دا دی چې دا خار نه مراد بیت المقدس دی، بل قول نه مراد چې کوم دی دا خار اریحه ده، بل قول نه مراد چې کوم دی ایلیا ذکر کیږي، بل قول نه مراد چې کوم دی شام علاقه ده. بهرحال هر یو علاقه چې کوم دا کاغه بیت المقدس دی، کاغه شام دی، کاغه اریحه ده، کاغه ایلیا ده. الله دوی ته حکم کوي
چې تاسو کله دې ښار ته داخليږئ نو چې کله داخل شي د ښار ته نو په دغه ښار کې چې کوم دي بیا قسمه قسم غذاګانې دي میوې دي نو تاسو دغه خوراکونه بیا کوئ د هغې نه فکلوا منها پس بیا خورئ تاسو د دغې ښاریې هغه نعمتونه چې کوم میوې دي یا کوم نور څیزونه دي حیث معنی ده چې د کم ځای نه تاسو خورئ شئتم چې ستاسو کم دی خوښه وي لهذا هېڅ پابندي به د باندې نه وي د کم ځای نه چې تاسو د دغې ښاریې میوه خورئ یا څه بل نعمت خورئ رغدن خو فراخه خورئ بېسیاره خورئ هېڅ قسمه چې کوم دی مقدار کې به کمی نه وي ښه مقدار کې به هم سیوا وي ښه په رغبت سره خورئ رغدن منلی شي بېسیاره او رغبت سره خوراک ته ویلی شي خو ورسره الله ورته فرمایي چې ودخلوا الباب سجدا د دغه ښاریه کې چې کوم دروازې دي چې کله په هغه دروازو تاسو داخلېږئ نو سجدن د سجدن یو لغوي معنا هغه ویلی شي عاجزۍ ته خاکسارۍ ته جوکاوېدو ته نو تاسو په دغه ښار ته په ډېر عاجزۍ سره داخل شئ او یا چې کوم دي د سجدن چې کومه شرعي معنا ده چې تندې لګول دي په ځمکه باندې د الله د اطاعت دپاره نو چې کله تاسو دغې ښار په دروازو داخل شئ نو دا شکریې په طور باندې سجدې شکر ادا کړئ چې الله تاسو له فتح درکړه او تاسو ته چې کوم دي په دغه ښار کې د میوې چې کوم دي فراخي درکړه چې بېسیاره خوراک پکې کوئ نو لږه غوندې شکریه هم ادا کړئ د الله تعالی او یا عاجزۍ سره داخل شئ او بیا وقولوا حطوة او بیا چې کله داخلي کې نو دا وایي چې حطوه معنی چې کوم دي یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي گویا مراد نه توبه ده توبه وباسئ د خپل ګناهونو د معافي وغواړئ د الله نه نو چې کله تاسو دا حطوة لفظ ووایئ او د الله نه معافي وغواړئ نو نغفر لکم خطایاکم الله بس تاسو ګناهونه معاف کړي تاسو کدی کې وګورئ څومره د بني اسرائیل څومره ګناهونه دلته ذکر وشو د هر ګناه نه پس کوم دی الله هغوی ته د توبې تلقین ورکوي گویا توبه دا یو داسې څیز دی که بنده هر څومره نافرماني وکړه هر څومره چې تر دې چې یو مشرک سړی چې الله له شریک وګرځوي څنګه چې د بني اسرائیلو غوا چې کوم دی الله له شریک وګرځوله او دوی د غوا عبادت وکړو بیا هم الله ورته توبې چې کوم دی تلقین وکړي توبه وباسئ او ځان قتل کې زه به ستاسو توبه قبوله کړم نو کوم مشرک سړی توبه وباسي الله د هغه هم توبه قبلوي نو هر ځای کې چې کله انسان نه ګناه وشوله نو لهذا دې فورا د ګناه نه پس توبه وباسي الله یې به ستاسو ګناهونه معاف کوم خو په صدق دل سره توبه ایستل پکار وي وسنزيد المحسنين اوس الله وی زر دې چې موږ به د نیکانو خلقو اجر هم سیوا کړو وایي چې کوم ګناهګار دي د هغې به ګناه معاف کړو چې کوم نیکان صالحان دي او هغې هم توبه وباسي استغفار وایي یا الله یې موږ له دې اجر او ثوابونه ورکړو د دوی به موږ اجر او ثواب سیوا کړو گویا که سړی ګناهګار هم نه دی بیا هم په دې د الله پیغمبر فرمایي چې زه په ورځ کې 100 پیرې چې کوم دی توبه وباسم د الله د پیغمبر شان ته وګوره او هغه په ورځ کې چې کوم دی 100 پیرې توبه وباسي زموږ ستا بیا کم مقام دی کم حال دی لهذا توبه که سړی ګناهګار دی او که نه دی که توبه وایستله که ګناهګار وي الله به ګناه معاف کړي که ګناهګار نه وي الله به له اجر او ثوابونه سیوا کړي خو دا بیا هم چې کوم په دې کې بعضې خلک بدبختو په دې بني اسرائیلو کې نو الله چې کوم طریقه ورته وښوله چې تاسو داخلېږئ دغه ښار ته یو خو عاجزي کوئ او دویم چې کوم دی وایي حطوه چې الله زمونږ ګناهونه معاف کړي خو لیکن دوی دا بعضې خلکو پکې داسې ونه کړه فبدل الذین ظلموا الله یې پس بدل کا هغه کسانو چې کوم ظالمانو په دوی کې کوم ګناهګارو کوم چې کوم دي سرکشه خلک وو سی بدل کړل قولا هغه خبره چې کوم الله ورته کړې چې تاسو حطوه وایئ نو دوی د غیر الذي قیل لهم دوی د هغه لفظ په دې باندې خلاف د هغې قیل لهم چې کوم دوی ته ویلی شو چې تاسو حطوه وایئ دوی د حطوه په ځای باندې حنطة وی چې الله موږ له غنم راکې
گویا دوی چې کوم دي دا ګناه د معاف کېدو توبې په ځای باندې حنطة ویل لفظ شروع کړ چې الله متغنم راکې او الله وته چې تاسو داخلي کې نو تاسو په عجزه سره داخل شئ سجدن. لیکن دی کې چې کوم دي د بعض خلک داسې پکې وو چې کله هغه په دې دروازو باندې داخلېدل نو د ډېر شرارت نه چې کوم دي د خپل کوناټي پزمکه راخل او داخلېدل په دروازو کې دغه خنداق یې کوله چې الله موږ ته چې عاجزي وکړي او موږ دا کوناټي راکاږو پزمکه باندې او داخلېږو پکې. نو دغه ظالمانو چې کوم دي هر کله د الله د حکم نافرمانی وکړه نو د الله د غضب مستحق وګرځېدل. نو الله فانزلنا على الذين ظلموا پس نازل کومګه په کسانو باندې چې کوم ظالمانو چې د حطه په ځای باندې حنطته وي او د سجدن په دې چې کوم دي کوناټي راخل او روانو دا په دروازو داخلېدل نو الله یې په باندې رجزن عذاب نازل کړ من السماء د اسمان نه. اوس دغه عذاب چې کوم د اسمان نه په دې باندې نازل دی نو روایات کې دغه عذاب د طاعون وبا وا په دې باندې الله وبا راوستله او هغه وبا کې چې کوم دي تقریبا او یا زرا بنی اسرائیل چې کوم دي پاګه کې هلاک شو مړ شو. د الله پیغمبر نه چاته پوښتنه کو چې دا طاعون بیماری څه شي دی وی فرمایي چې دا د الله د عذاب نه او عذاب دی چې کله الله بچا باندې عذاب ورکول غواړي دا قسم وباګان پیراولي وي د مسلمان د پاره پکې راحت دی چې په کومه علاقه کې داسې وبا رااله او دا مسلمان چې کوم دا ایمان خاون وي چې کم مصیبت کم تکلیف کم بیماری الله راوسته دا او زما تقدیر کې چې کم سوي ابوي او دې دا غزين الله نو الله دل د شهید اجر ورکړي او کو سو پکې وفا شو دغه دې کې دې به شهید وي. البته د الله پیغمبر فرمایي چې کومه علاقه کې وبا وي نو کم خلق چې الته موجود وي هغه د هغه خار نه نوزي او چې کم خلق بهر وي نو هغه بهر خلق چې کم دي هغه خاري ته نه راځي. خو بهرحال دا طاعون یو وبا داسې مرض چې په دې باندې چې کم دي هغه او یا زره بنی اسرائیل چې کم دي هلاک شو. دلته یو حدیث مبارک مفسرین چې کم دي نقل کیا ابن ماجه کې د ذکر دی عبد الله ابن عمر داغي راوی دی. عبد الله ابن عمر اتنا فرمایي چې د الله پیغمبر یو پیر مونږ ته او فرمایل چې اے مهاجرینو ځان ته متوجي کړو چې وره پنځه خبرې پنځه کار داسې دي چې تاسو پای کې مبتلا شولې زه د هغې نه الله نه پناه غواړم چې تاسو دغه کار ته نږدې نشئ او کفر هغه کار کې تاسو مبتلا شولې یا ساتي چې پای کې یو کار هغه دی چې په کوم قوم کې ښکاره بدکاري شروع شوله ښکاره چې کوم دی فحاشي شروع شوله الله په دغه قوم باندې وباګانې راولي داسې وباګانې چې د هغې نه مخکې به د هغه وبا باره کې چا اورېدل نه وي څنګه چې زمونږ په ملک کې ټول دنیا کې چې کوم دی کرونا راله بیا ورپسې میکرون راغی اوس چې کوم دی ورپسې چې کوم دی د ځناورو وبا راله اوس دا وباګانې چې راځي نو په دې کې دی بندګانو ته الله تعالی خبرداري ورکوي چې بندګانو نو کوونتي ویښ شئ غورې دا کم کارونه چې تاسو کوئ دا زما د مرضی خلاف دي. قرآن مجید کې بل دی کې راځي چې تاسو باندې کم قسم مصیبت راځي دا مصیبت غورې ستاسو د کرتوت او د ستاسو د عمل په وجه باندې دی. نو موږ خو زیاتر بیا په دې باندې لګیا یو چې کرونا کې 10,000 کسان مړه شو په میکرون کې دومره مړه شو دغه شان چې کم دي ځناور چې کم دي 50,000 ځناور چې کم دي مړه شو په دې وبا کې. خو لیکن چا دا سوچ اونکو چې دا وبا چې پس باندې راغلی ده راشه د دې وبا باره کې اول خو ځان پوه کړو چې دا وبا پس وجه راغلی ده او بیا د دې وبا چې کم دي علاج څه دی نو دا وبا علاج هم الله تعالی ښیي او هغه وجه هم ښیي چې دا وباګانې راځي دا ستاسو د عمل په وجه راځي. نو چې کله داسې وباګانې راشي نو څنګه چې بني اسرائیل بار بار الله د توبې ترغیب ورکوي چې توبه وباسئ توبه وباسئ. لہذا مونږ نه پکار دی چې مونږ الله ته متوجي شو او جړا او فریاد زاری وکړو توبه وباسو. توبې نه پس چې کوم دی بیا د الله احکامات ته غاړه کیدو د نافرمانۍ نه ځان بچ کړو
د ګناهونو نه ځان بچ کو، د الله احکامات په خپل خپل ځای باندې ادا کو، جماعتونه آباد کو، استغفار بار بار وایو، د الله ذکر کوو، او چې هر مانځه کې بیا مونږه موجود یو. دا نه چې رقم زمونږه مونځ زمونږه د پاره آسان مونځ دی، ماسپښین مازدیګر یا ماښام، باقي ماسخوتن کې یا سهار مونځ کې بیا درک نه لګي. په زرګونو کسان وي، په سوونو باندې بیا د سهار مونځ کې 100 کسه 1.5 کسه موجود وي. حالانکه دا دو مقامات داسې دا دو اوقات ماسخوتن مونځ او د سبا مونځ د الله پیغمبر فرمایي حدیث مبارک کې چا چې د ماسخوتن مونځ د جمع سره وکړو نو ته الله تعالی د نیمې شپې قیام ثواب ورکوي، او چا چې د سبا مونځ وکړو د جماعت سره الله ولې کم نیمې شپې ثواب نور هم ورکوي. لہذا د سهار مونځ، ماسخوتن مونځ، باقاعده د ټولو مونځونو اهتمام پکار دی، ذکر و اذکار پکار دی، جماعتونه آبادول پکار دی، کورونو کې چې کم دی تلاوت کول پکار دی، استغفار ویل پکار دی، جلا او فریاد کول پکار دی چې دا وباګانې ختم شي. کله دا وباګانې به نور هم سیوا کیږي. کله به چې کم دی په میخو به راځي په غواګانو باندې، اوس پکې میان خبره روانه ده. دا شان چې کم سبا به چې کم دی په چرګو باندې راشي، بل به چې کم دی د انسانانو په سرکارو سب په سبزو کې به راشي. نو هر یو څیز چې الله تاسو درکړی دی نو تاسو د هغه نعمت قدر نه کوئ. نو چې نعمت قدر نه کوئ الله د هغه نعمت اخلي، او تاسو به چې کم دی دغه شان جاړې او فریاد به کوئ. خدا جړه فریاد الله ته وکړئ، بل چاته مه کوئ. زاری و فریاد الله ته وکړئ، توبه وباسئ، استغفار ووایئ، دا وباګانې به الله ختم کړي. د الله پیغمبر وایي چا چې په کوم قوم کې چې علانیه ښکاره بدکاري شروع شوه، زناګانې او شرابونه او نشې وغیره دا ګناهونه، یا الله به دې باندې داسې مرضونه راولي وباګانې چې مخکې خلکو به اړو د دې باره کې اورېدلي وي، او داسې مرضونه ته به انسان له دردونه ورکوي. دویم چې په کم قوم کې وي د الله پیغمبر چې کم قوم کې ناپ تول کې کمی راغی. ناپ تول چې کم دی مطلب دا نه چې یوازې دا ناپ تول مطلب همدغه ناپ تول دی. ناپ تول نه مراد چې کم دی انسان هر یو کار چې د هغه په ذمه دی، که هغه سرکاري نوکر دی، که هغه د بل چا نوکر دی، او دې په هغې کې کمی کوي، یا الله تعالی په دغه قوم باندې چې کم دی قحطسالي راولي، سخت مشقت پې راولي، ظالم بادشاه پې راولي. او دریم د الله پیغمبر فرمایي چې کله په کوم قوم کې چې کم دی د ناپ تول باره کې فرمایي چې په کوم قوم کې دا څیز راغی نو الله دوی باندې چې کم دی دغه سخت احکامات راولي، سخت مشقت پې راولي. او څوک چې کم قوم کې چې زکات نه ورکولی شي الله په هغې باندې باران بند کړي. او کم قوم کې چې هر کله د الله او د رسول د وعدو خلاف ورزي شروع شي، هغه شکني شروع شي، یا الله تعالی په دغه قوم باندې یو دشمن داسې مسلط کیا چې د دوی ټول اموال به اخلي او دوی به ورته ګوري، هېڅ به ورته نشي ویلی. او چې د کم قوم سربراهان مشران چې کوم دي اقتدار والا خلک د قرآن او د کتاب د الله نه خلاف فیصلې کوي، وی الله به دغه حکمرانان په خپلو کې په جګړو کې واچوي او په یلو کې مبتلا به کړي. او دا ټولې خبرې ستاسو وړاندې دي. نن پاکستان ته وګوره، زنګ مشران چې کوم دي په خپلو کې چې کوم دي ورنوتي دي، یو باندې فعال کړي، بل په بل باندې کټ کوي، د خپل کرسۍ د غرض د لالچ دپاره، نور هېڅ مطلب نشته. قوم دې تباه شي خو لیکن د خپل کرسۍ دپاره لګیا دي، یو بل پسې جګړې کوي لګیا دي. نو دا د الله پیغمبر مخکې نه ویلي دي. ګورئ که دا خبرې تاسو کې راغلې نو دغه شان به تاسو په عذابونو کې گرفتار شئ. نو په دې الله چې کوم د اسمان نه عذاب راوستو، طاعون بیماری پې راوست، په څه وجه باندې الله بما کانوا یفسقون، په سبب د دې چې دوی نافرمانه. کم قوم چې نافرمانه شي دغه شان عذابونه پې الله راولي. اوس ورپسې آیت مبارک کې الله فرمایي چې وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے بني اسرائیلو یاد کې هغه وخت چې کله تاسو وادي تیه کې چې کم دی موجود وې او د اوبو تکلیف تاسو ته راغی، او تاسو بیا موسی کلیم الله ته چې کم دی دا خپل تکلیف باندې کو، نو هغه الله ته متوجه شو. الله نه چې کم دی اوبو غوښتې، استسقا معنا چې کم دی اوبو غوښتل دي، دعا یې وکړه چې الله موږ له اوبه راکړې. نو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، هر کله چې موسی علیہ السلام اوبو غوښتلې د خپل قوم دپاره، الله ته سوال وکړو، نو الله ورته وفرمایل فقل اضرب بعصاک الحجر،
اے موسی کلیم الله دا خپل کونټې چې کندي پکانی باندې وها او دا کانی کم کانیو دې باره کې مختلف روایت دي دا کانی یو کانی باندې چې دا هغه کانی دي چې دا کانی د ته کم دي ملو شو د شعیب اسلام نه چاګه ته کم دي یو فرشتي ور کړو بعضی و چې دا کانی هغه کانی دي چې کله موسی کلیم الله لامبل باغی باندې خپل جامع ایخي وي او بیا د کانی هغه جامع او تختولي د دې لپاره چې موسی کلیم چې کم دي خلکو په هغه باندې د یو عیب نسبت کولو چې دا هغه بدن خلکو تخکاره شي چې هغه عیب په هغه کې نو هغه کانی چې کم دنا جامع تختولي د بیا هغه کانی رونی وو او هغه له گزار مرکو دا هغه کانی او بعضی چې دا عام یو کانی چې په هغه میدان کې موجود نو هغه په هغه کانی چې کم دي الله وته حکم کو چې دا کانی په خپل عصا باندې اوه یو غټ نو فنفجرت من حسنتا 10 عینا الله پس منګه د هغه کانی نه 12 چینی چې کم دي جاری کړي فنفجرت روانم کړي ته بيدي داغینا 12 عینا چینی چونکه دا قوم چې کم دي 12 قبیلې وي دا یعقوب چې کم دي 12 اولاد او 12 بچیو د هر قبیلې هغه چې کم دي سردارانو نو الله د دوی د پاره دا غټنا 12 چینی روان کړي چې هر قبیله چې کم دي ځان لا د هر چینی نه چې کم دي او بس کی الله قد علم او دلته علما فرمای چرا موسی علیہ السلام یقینا دا یو لویه معجزه وا چې یو غټ نه چې کم دي 12 چینی د عبور واره دي خو لیکن دا غټ چې کم دي دا پسمکه باندې پروتو نو دام چې کم دي ممکنه وا چې د موسی کلیم الله د کونټې په باندې دا غټ چې کم دي د زمکه نه دا عبور اخکلي او بهر بیا راويستي څنګه چې خلک چې کم دي دا په آلات چې کم دي دا زمکه کني او غټ ماتیا او بوتي روباسي ولیکن دلته موسی کلیم الله بغیر سے د آلاتونه په کونټه باندې داغینه چې کم دي اوبر او استری د الله په قدرت سره خو زمونږ د پیغمبر د اخیری پیغمبر د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم معجزه د دین زیات الوی وا چې د الله د پیغمبر د لاسو د غوتو مبارک نه الله د ابو چینی جاری کړی دي جابر بن عبد الله تعالی عنہ روایت دی چې د حدیبی په مقام کې چې کله صحابه کرام عمره لتل او کافرانو التمن کړ چې نه براده او دغه کې بیا دوی سره او ختم شولې د الله پیغمبر چې کم دي د سرمن یو لوخ پای کې لګي غونته او به پاغه هغه ودس کولو صحابه کرام ټول په منډ رال د الله پیغمبر الله هغه به راغستلې د الله پیغمبر تاسو کو چې سو وجلا هغه چې بالکل شتنا نه د ودس ته پارشتا نه د سکاپ د پارشتا د الله پیغمبر پاغه لوخ کې چې کم د چمړي لوخ او د اوبو پای کې خپل لاس ګوتې مبارک لاندې ښکته کړي او داغه ګوتې مبارک نه د اوبو چینی جاری شولې جابر بن عبد الله فرمایي چې موږ تقریبا 1500 صحابه کرامو موږ ټول چې کم دي اوبو مسکلې او د سونه مکل خپل زناور نم چې کم دي موږ اوبو کړې او بیا پاغه کې چې کم دي اوبو موجود وي نو الله زموږ د خو پیغمبر د لاس مبارک نه چې لاسو کې اړو د اوبو اړو امکانات شته الله دا غینه چې کم دي د ابو چینی جاری کړي برحال قد علم كل اناس مشربهم الله وی بیا چې کله دغه کانی نه 12 چینی جاری شولې نو هر یو ډلې كل اناس نشي خلق ته هر یو ډلې چې کم دي قد علم په تحقیق سره پیجندلا مشربهم د خپل هغه د ابو اغازه چې کم دي اغه د پاره پس هغه پیجندو دا غینه وبس کړي الله حکم چې کولو واشربوا خره سکه من رزق الله د الله د رزق نه خورس کې دا د الله نعمتونه دي الله چې کوم دي که تاسو دې نعمت باندې د الله شکریا ادا کړه نور هم د سیوا کی خو کفر که تاسو نافرمانی وکړه ناشکری وکړه نو الله ود بیا تنبیه ورکیا چې خوراس کا کوي ولا تعصوا فی الارض مفسدين پس مګه چې کوم دي تاسو فساد مخوروي تعصوا چې کوم دي د حسین او اوسیون ہوتے دے او معنی فساد دی کوئی تاسو پزمکا کی فساد مکوے مفسدین ویلی شي هغه خلق چې کوم فساد کوون کې وي کوئی تنبیه ورکړه چې دا خوراس کا کوي دا بجاری وي او کفر کا تاسو فساد شروع کو او فساد شي دي فساد د الله نافرمانی دا د الله حکم نه منلی که تاسو د الله حکم پرې خود او هغه نه منی او نافرمانی کوي نو دا اشتری دې چې کوم دا باندې الله بند کی
او بیا به چې کوم دی په دې کې به الله چې کوم دی تاسو به ورته ګورئ خو خوارې به نه شئ. کله به کې یو جراثیم راځي کله بل جراثیم راځي او تاسو به چې کوم دی حیران یې چې الله دا خو چې کوم دی ستا هغه نعمتونه تا هم راکړي خو دا زمونږ د ګناهونو په وجه باندې یا الله دې کې دا عیب او نقص راغی نو الله ته متوجه شئ توبه وباسئ الله هم چې کوم دی دا ټول حالات درست کړي. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ او اے زما حبیب اے بنی اسرائیلو یاد کې هغه وخت چې کله مونږ وویل دی بنی اسرائیل ته ادخلوا هذه القرية چې داخل شي دی قریه دی خار ته فکلوا او پس خورئ منها د دې خاریې د میوونه حیث شئتم د کوم ځای نه چې ستاسو خوښوي رغدن فراحا ودخلوا الباب او داخل شي په دروازو باندې سجدن په عاجزۍ سره په خاکسارۍ سره وقولوا او دا وایي حطوة یا الله زم ګناهونه معاف کې نو نغفر لكم خطاياكم من بس تاسو خطاګان او ګناهونه معاف وسنزيد المحسنين او زر چې من به د نیکانو خلکو اجر او ثواب هم سیوا کو نو فبدل الذين ظلموا پس بدل کاغه کسانو چې کوم ظالمانو قولا دغه خبره چې کوم حطوه غیر الذي قيل لهم خلاف د هغې چې کوم دوی ته ویلی شو دي د هغې خلاف ووي حنطتونه ووي چې الله موږ له غنم راکړي نو فانزلنا على الذين ظلموا الله یې پس موږ نازل کو په هغه کسانو باندې چې کوم ظالمانو په دوی کې رجزا عذاب من السماء د اسمان نه چې هغه د طاعون وبا وه بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې دوی نافرماني کوله وإذ استسقى موسی یاد کې هغه وخت چې کله وغوښتلې اوبو موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د پاره د الله نه اوبو وغوښتلې نو فقلنا الله یې پس موږ ته وویل چې ای موسی علیه السلام اضرب بعصاک الحجر ووخه دا کونټې په کاڼي باندې یعنې دا کاڼي چې کوم دی په کونټې باندې ووخه نو فانفجرت من حسنتا پس روان شوي د هغه کاڼي نه 12 عینا چینې قد علما په تحقیق سره پیژندله کل اناس هر یوې ډلې هر یوې قبیلې مشربهم د خپل هغه د څکلو هغه ځای نو الله ورته حکم چې کولو خورئ واشربوا او څکئ من رزق الله د الله د رزق نه ولا تعصوا فی الارض مفسدین خو په ځمکه کې فساد خورپربه مه ګرځئ راګرځئ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ یاد کې هغه وخت چې کله وویل مونږه تاسو ته ای بني اسرائیلو چې داخل شئ دې خاریې ته فکلوا منها پس خورئ د دې خاریې د میوونه او د فصلونه حیث شئتم د کوم ځای چې ستاسو خوښوي رغدن فراخه بسیاره ودخلوا الباب او داخل شئ دې خاریې ته په دروازو باندې سجدن چې په عاجزۍ سره په خاکسارۍ سره او یا چې کله داخل شي نو سجدې شکر ادا کې وقولوا حطة او دا وایي چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي نو نغفر لكم موږ به بخانه وکړو تاسو ته خطاياکم ستاسو د ګناهونو د خطاګانو وسنزيد المحسنين او زر دی چې موږ به زیات کو اجر او ثواب د نیکانو خلکو فبدل الذين پس بدل کو هغه کسانو چې ظلمو ظالمانو قول هغه خبره حطوا لفظ غیر الذي قیل لهم خلاف د هغې چې کوم دوی ته ویلی شو دوی د هغې په دې باندې حنطتون ووي نو فانزلنا على الذين ظلموا الله یې پس موږ نازل کړ په هغه کسانو باندې چې ظالمان دي رجزا من السماء عذاب د اسمان نه بما په سبب د دې کانو یفسقون چې دوی نافرماني کوله وإذ استسقى موسی لقومه یاد کې هغه وخت چې کله وغوښتل موسی علیه السلام د خپل رب نه د خپل قوم دپاره اوبه وغوښتې نو فقلنا پس بیا به ته مونږ وویل یا موسی ای موسی اضرب بعصاک الحجر دا کاڼي په خپله کونټۍ باندې ووخه فانفجرت من حسنتا 10 عینا پس روان شوي د هغه کاڼي نه 12 چینې د اوبو قد علما په تحقیق سره پیژندله کل اناس هر یوې ډلې هر یوې قبیلې مشربهم د خپل هغه د څکاک ځای د اوبو د څکلو ځای کلو بیا مته ووایي چې خورئ واشربوا او څکئ من رزق الله د الله د رزق نه ولا تعصوا فی الارض مفسدین خو په ځمکه کې د فساد خورپره ګرځئ راګرځئ ما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بيد كل معلوم لك إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन मुंगटूल ताद कुरान मजीद मुबारक फ़हम हासिल के या अल्लाह हम तदा कुरान मजीद तकौल तौफ़ीक़ रा के या अल्लाह अम्मा तदा सही तर्जुमे और तफसीर को तौफ़ीक़ रा के या अल्लाह कम अहकामात कुरान मजीद के बयान दे पदगटूल मुतअमल को आसान के और या अल्लाह गटूल मुहर्रमात ममनुआत नबज उसाते। इलाहुल आलमीन तमाम उन मुर्दिगान मग़फ़िरत नसीब के या अल्लाह बीमारान होता सत कामिला नसीब उगर दे या अल्लाह दिन परेशानी तकलीफ़ात मुश्किलात रफ़ के या अल्लाह तुम शरी हाजात अक़बल ग़ैबी ख़ज़ानू न पूरा के या अल्लाह गटूल कामिल ईमान ख़ावंदान के या अल्लाह गटूल नेकान सालिहान के या अल्लाह दिन बची नेकान सालिहान के या अल्लाह चाची नरीना औलाद इश्ता या अल्लाह नरीना औलाद वर के चाचिश्ता औलाद या अल्लाह नेकान सालिहान के मुंज़गुज़ार के ख्वाया इताअत का उनकी वजन मुरपलार रब करीमा सूख से बेरोज़गार दी अखिल हलाल रोज़गार और के या अल्लाह चाच रोज़गार पर की बरकतुन नाजिल के या अल्लाह सूख से कर्ज़दारी ख्वाया अखिल तक़बल ग़ैबी ख़ज़ानूना क़ज़ा कुल तौफ़ीक़ वला वर के या अल्लाह कम नौजवाना ची भी निकाह दी या अल्लाह गिर नेकान सालिहानी भी बयान वर के ख्वायस्ता बंदीगानू दिल कमज़ोर ख़ताकार गुनाहगार ख्वाया जुम गुनाहूना माफ़ के ख्वाया या अल्लाह ज़िम्न रादिश या अल्लाह ज़िम्न रादिश रब करीमा ख़ातिमम बिल ईमान नसीब के या अल्लाह तक़बल ईमान साबित कदमी नसीब उगर दे और या अल्लाह गटूल जहन्नम दौरना द क़ब्र अज़ाब न बचो साथे या अल्लाह मुटुलता जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम नसीब के व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।